ګرانو مینوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. په کورما کې چې موجوده کوم حالات جوړ دي هغې ته دغه یو غزل ډالۍ کوم. دغه غزل ما په کال 2020 کې د 9مې میاشتې په 3مه نیټه پړچینار ته لیکلی و. هغه وخت هم حالات داسې خراب و. بیا په بني ګل کې شوه ګرمي پړچیناره، بیا په بني ګل کې شوه ګرمي پړچیناره، بیا مې راورېږې په زړګي پړچیناره. واورې د سپین غر سړې چینې لوړ چینارونه، واورې د سپین غر سړې چینې لوړ چینارونه، ټول یې موسیقي او شاعري پړچیناره. واورې د سپین غر سړې چینې لوړ چینارونه، ټول یې موسیقي او شاعري پړچیناره. او زه د جنت ټول ښایست منمه سر په سترګو، زه د جنت ټول ښایست منمه سر په سترګو، تا سره دې نه کوي سیالي پړچیناره. او مینا او میړانه یې بې سیاله بې مثاله، مینا او میړانه یې بې سیاله بې مثاله، تا کې که بنګشتي کتوري پړچیناره. او غرونه د مورچې او سړکونه پټکونه، غرونه د مورچې او سړکونه پټکونه، صوبه یې په میانس کې یې بندي پړچیناره. او دا لاسونه جوړ د پښتونخوا له خاورو نه دي، دا لاسونه جوړ د پښتونخوا له خاورو نه دي، تا چې ژړوي او نړوي پړچیناره. او مقتادو ستا په هم کې سترګې د ګوهر داسې بهیږي، ستا په هم کې سترګې د ګوهر داسې بهیږي، څنګه لکه کورما او توچي پړچیناره. ستا په هم کې سترګې د ګوهر داسې بهیږي، څنګه لکه کورما او توچي پړچیناره. بیا په بني ګل کې شوه ګرمي پړچیناره، بیا مې راورېږې په زړګي پړچیناره. یو جهان